خبرونه به تاسو که ذهن کې پاتې کېږي. زه غواړم چې د افغانستان د ولسي جرګې د غزوان قشر په نوم تاسو ته در وپېژنم چې په ذهن کې پاتې شي، او زه ترې هیله کوم چې که ودرېدی شي نو وبدرېږي. زه به له دې سره راپیل کړم قاضي میر افغان صافی په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی دی. حاجي نجیب الله ناصر په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی دی. ابراهیم غختلی په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازی دی. عبدالقادر زازی وطن دوست د ولسي جرګې پخوانی غړی او اوس د ولسي جرګې د دارالانتخاب رئیس دی. حیدرجان نعیمزوی د کوچیانو استازی دی. حاجي صاحب خان محمد وردګ په ولسي جرګه کې د کابل استازی دی. او محمد نصیب مقبل په ولسي جرګه کې د پکتیا استازی دی. ډاکټر صاحب یارباز په ولسي جرګه کې د پکتیا استازی دی. او حاجي مرزا کټوازی د ولسي جرګې لومړی مرستیال او د پکتیا ورور میرویس خادم په ولسي جرګه کې د هلمند استازی دی. او ډاکټر صاحب کلیمزی په ولسي جرګه کې د کابل استازی دی. ښاغلی بختار سیاوش د ولسي جرګې یو ډېر فعال پخوانی غړی او اوس د ولسي جرګې رئیس مشاور دی. ښاغلی کریم اتل د ولسي جرګې لومړنی منشي او اوس د ولسي جرګې غړی دی. مامور احمدزی د بغلان د خلکو استازی دی. عبدالقادر طلعتوال په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازی دی. او زه نعمت الله کریاب یم د کونړ د خلکو استازی یم. دا کار مې ځکه وکړه چې سره بلد شو. دا یو پارلماني مجلس و او دوه افتخار و. یو دا و چې میرزا کټوازی نن د ولسي جرګې لومړی مرستیال شو، او دویم تاسو خپل کاله ته راغلي وئ باوجود د دې چې امرخیل صاحب هم ډېر ستړی دی، نور دوستان هم ستړي دي. زه یوازې د دې شته ملګرو او د ځینې نورو فکري ملګرو په استازولۍ غواړم یو څو لنډې خبرې وکړم. لومړی خو تاسو ته خپل کاله ته او بیا د ولسمشر د لوړې مراسمو ته چې په څومره اغزنو لارو راواوښتئ، په اسلام آباد کې منې کړئ او بیا په موټر کې راغلی. دا راتګم زموږ په لیمو او پکار دا وه چې موږ ستاسو د پښو لاندې لاسونه ایښي وي او راغلي وي، ځکه تاسو د هېڅ پروا نه تاسو د ننګیال صاحب او د منظور په رهبرۍ موږ ته یو ډاډ او اطمینان راکړه. موږ هم د خپل حق د غوښتو هغه ژبه چې لرله هغه نوره هم تیره شوه او د حق د غوښتو شوه. تاسو په تل ابیب کې اذان شروع کړی، خو په یاد ولرئ چې بلال کله د ازادۍ اذان کاوه څومره سخت یې ولیدلې. تر دې به نورې د باندې راځي او موږ به درسره ولرو. تاسو د قام د بیدارۍ غږ پورته کړی، ځکه په دې نیمه شپه د پارلمان غړي او دا ځوانان تاسو ته راغلي. کرنۍ تر علي وزیر ډېر برېتور شته او تر محسن ډېر ښکلي او ژبور هلکان شته، خو د قوم مینه یې په زړه کې نشته، ځکه څوک ګلان په لاره کې نه ورته وړی. تاسو د یو لوی فکر څښتنان یې. دا بهر نه د پاکستان پوځ نه یا عیسای او نه بل قوت ماتولی شي، او دا به جاري او روان وي. زموږ پارلمان ستاسو سمبول او ستاسو خولۍ په سر کړه او ستاسو سره د خواخوږۍ اظهار وکړه. کله چې تاسو زندان ته لاړئ او بیا په اخره کې مشر منظور زندان ته لاړ، زموږ د پارلمان یوه غړي شګوفي نورزۍ د پاکستان د سفارت مخې ته کېږدۍ ووهله او تر هغه چې هغه نه ور آزاد شوی هغه ولاړه وه. دا د مینې وروستی اظهار دی. مشرانو موږ ډاډ درکوو چې موږ به هم په جمهوري طریقه او هم به د هغې مینې او وینې د شراکت په بنیاد چې موږ او تاسو یې لرو، موږ به ستاسو دغه چغه او دغه اذانګه بدرګه کوو او یوازې به هم نه پرېږدو. مطمئن اوسئ دا ولس او دا ملت
دلته د ژبو د توپیر نه پرته دلته به د تاجک او د ازبک دلته به د هزاره او د نورو قومونو نه پرته په ټولو برخو کې ستاسو ملاتړ کوو. بکتاس یاوس یوه نمونه ده چې دلته ستاسو لیدو ته راغلي. دې خبرې به نه کوو، لکه ستاسو په خوشحالۍ به یو کوچنی محفل نور هم وکړو. هر کله راشئ، خپل کاله ته راشئ، زموږ وینه او زموږ سرونه ستاسو نه قربان دي. درانه اوسئ.